زما نوم ډاکټر فضل محمود دی. نن چې کومه موضوع ده هغه ډیره اهمه ده او د پبلک اویرنس لپاره ده. هغه نفسیاتي یا دماغي بیماری ده کومې ته چې په انګریزي ژبه کې کنورجن ډیس آرډر یا FNST یا هسټیریا ویل کیږي. هسټیریا د یوناني ژبې یا د گریک زبان ټکی دی. دا یې مطلب دی رحم یا یوټرس. پخوا دا یو کنسپټ او تصور چې دا مرض چې دی دا د زنانو کې زیات موجود دي، خو داسې نه ده. دا په دواړو جنډرز کې یعنی زنانه او نارینه دواړو کې دا مرض موندلی کیږي. د دې علاج ممکن دی، خو که چېرې په صحیح طریقه د صحیح معالج نه موږ د دې علاج په ټایم باندې وشو. د دې مرض علامات څه دي؟ مریض باندې بېهوشي راتلل، مریض راغورځېدل او بېهوشه کېدل. مریض به اچانک رواني او دی به راوغورځېږي او په ده به ساړوبي راشي. فینټینګ، انریسپانسیو سپیلز یا انکانشسنس چې ورته په انګریزي ژبه کې ویلی کېږي. دویم علامت پیدا د مریض لاسونه او خپې کږېدل او رپېدل. ټریمرز، دې ته نان اپیلیپټیک سایکوجینیک سیجرز ویل کېږي یا سوډو سیجرز. دا د اپیلیپسي په شانتې سیجرز یا دورې نه یا جټکې نه. دا داسې جټکې چې په دې کې د ډکو میچازو یا د تشو میچازو خارجېدل نه کېږي. د اپیلیپسي یا د میرګي کومې دورې چې په هغې کې د ډکو میچازو یا د تشو میچازو خارج کېدل کېږي، خو په دې کې نه کېږي. دریم علامت یې دا دی د مریض لاس او یا خپې کار پرېښودل، پیرالیسس. مطلب د مریض یو لاس چې دی هغه بالکل کار نه کوي، کمزوری شي، یا یو خپه کار پرېږدي، نو دې ته هم پیرالیسس وایي. دا هم یو علامت دی. د مریض نظر کمیدل یا بالکل ختمیدل او یا کڼېدل. مریض په غوږ کې یو بالکل څه فرق یا څه دغه نه وي، خو ده به غوږونه کار نه کوي او دی به اورېدل نشي کولی، یا به نظر بالکل ختم شي. لاسونه او خپې اوده کېدل، نمبنس انستیزیا. د ده لاسونه میږي میږي کېږي او هغه به بالکل پای کې به څه حس یا سنسیشن نه وي. د مریض بیلنس ګډوډ کېدل، کومې ته چې ګیټ پرابلمز وایي چې مریض روان وي نو هغه به ګډوډ کېږي، پتلو کې به ته تکلیف وي. بل علامت دا دی چې خبرې بندېدل. اکثر مریض چې دی بالکل خبرې بندې کړي چې کومې ته هسټیریکل ایفونیا وایي، او په دې کې چې دی مریض بالکل خبرې بندې کړي. د دې مرض وجه انزایټي، یره، پریشانی یا ډپریشن، سټرس، ذهني دباو، غربت هم یو پاورټي چې دا هم یو سټرس دی، په ذهن باندې اثر کوي او ذهني دباو یو ذریعه ده. او یا داسې ډیمانډ مریض کوي چې هغه نه پوره کېږي او یا د هغې پوره کېدل امپاسیبلي ناممکني. او یا مریض چې هغه د نشې عادي چې ته نشه یې پخوا شروع کړي یا یې پرېښي اچانک او یا نشې عادي، نو هغه مریض ته هم دا پرابلمز راتلی شي. که چېرې موږ دې مریض له هر یو د لیبارټري ټیسټ وکړو، هغه به نارملي سي ټي سکین، MRI، EEG، ایکس رے، الټراساونډ، هر قسم د بلډ ټیسټ هغه به بالکل نارمل وي، پای کې به هیڅ قسم فرق نه وي. د دې علاج داسې دی چې د دې مریض به موږ سټرس ختمو، انزایټي ډپریشن به ختمو او کاګنیټیو بیهیویرل تراپي به کوو. دته چې کومې مسلې یا به حل کوو او د ډپریشن د انزایټي دپاره به دوایي لیکل غوښتل. اهمه خبره په دې مرض کې اهمه خبره دا ده چې دا مریض ځکه نه ټیک کېږي ځکه چې دوی د ډاکټر په ځای باندې داسې عاملینو لځي چې هغه بې عمله وي او هغو سره هېڅ قسمه علم نه وي، او هغه ورته دا وایي چې دا جنات او جادو دی، او هغه مریض ښه په یره او په انزایټي کې شي، نو د هغه مرض ښه سویر او خطرناک صورت اختیار کړي او بیا د ټیکېدو نه وي. نو موږ له پکار دا چې په خپله قرآن پاک وایو، په خپله به ځان دمو، نور پې دمو، او د داسې قسمه معالجینو او یا د داسې قسمه پیرانو او د کوم چې عاملین دي دا ونه ځان وساتو. وما علینا الا البلاغ.